دا چیرې یې تا ته نه وایم درته ما چې زه سره خواباد یم بابا ولې هم ستاسو خواباد یم نه داسې خواباد یوه ورځ سړي څه غلطي وشي مثلا یا کار ورپېښ شي نه سره عباره نو تاسو پسې ورته شک نه یو آل نه یو پوښتنه نه یو میسیج نه یو بله نه یو ټلیفون بلاس بله موږ ته زړه لږ یا دا پوښتنه زه در باندې وکړم که ته را باندې وکړې خو چې زه ګوره په لسو پوښتنو کې یوه ورځ زه هغه وکړم بله ستاسو د خوا عباره بیا شی نه یا موږ خو دې یادوو خو خبره بیا داسې ده عموما خو دا رقم و دا پر مشرانو خلک پوښتنه کوي دا دې چای راته کښېښولې بیا ښه بالا لاس تړلی بابا که خبره بله ده فاصلې کې زیاتره روپۍ چې دی خو ځان ګرانه یې دا پرون لا نه ورغلی لاس مې دلته غوټ شاپلې کې یو په کډو کې ډبه نه اچولې دا دې پرون که به نه یم ورغلی نو پرون دی رالی نن دا دی زه دی بیا وایي کله راځه کله به زه درځم مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم میینه په یاد مې ته کړې مړی مې خدای او دا هر وخت وایه دا بل وایه دا به نه وایم دا به نه وایم مړی یاد مې ته کړه مړی دغه ته چای ور واچو بابا ته یا راکړه ماته راکړه چې یا دی خپله ډېر تکړه دی په دې نو نن دا دی اوس په کاسه کې یې که ته ورغلم نو دی راځي زیاتره روپۍ دی که نه ورغلم نو دی بس بالا اوس بیا ګرځي کې دا ژوند مجازي دا ژوند مجازي شو بابا که لړې چې شړې پخوا به ویله والله پر شو باندې بد کول باندې کار نیکان است او پر بدو باندې ښه کول کار بد څنګه شو باندې ښه کول چاته روپۍ السلام علیکم وعلیکم السلام ولوانا کاجا ولاړ بسو کنه یا ډیر وخت من نشي سره و یو ولا دا ولا بابا زایمت جوړ راګه څنګه کینو پهلوانا کاجا لاجرا ولا لاجرا سلامت خپل باندې خیر زار صاحب خدای راولي تکړه تازه خیر خیراتي جوړ راګه تازه بابا که څنګه شکر دی ته ښه یې کرالي د خیراتي پر شواخ رالی اوس مو یاد کې څنګه شکر دی بابا کیږي مسلمانستان درا کورک دی زر صاحبم درا کورک دی یو لالو بابا دی خوراکي چلو دی بابا که ستا قربان سم زه خو په دغه شاوخوا کې درته ګرځېدم او ګرځېدې دونه خو موږ هم خبرو چې شاوخوا یې نو دوجنه نه وچې صاحب خبره داسې ده ستا قربان سم اخر مو زه مجبوره کړم چې زه راسم ښه مجبوره شوې اوس احسان راته چې د راتګ راتللم بابا که نه راتلم دغه اوس په ما بیا خبرې کوي یا کنو په خبرې مه کوه غزل ووایه ما خبرې کوي نو خبرې وکړه داسې وایي خبرې ښې کوې لکۍ یې کږې کوې دی اوس دا لکۍ کږې ورنکړي زیاتره موږ به په دغه ځای ته قربان سمه خبره داسې ده که یو خو د دغه زرغټي د لاسه زه تر دغه ځای تر دغه ځای وې که یې او دلیت ما خو ځان ته یو خوا او بلې خوا ته کوي تا که ضمانت کړی ستا و د زرغټیم چندانې انډیوالي نه وه تو بیا ترې نه و سره سمګرد مر لکه روس امریکا یو د بل بې ویښتانو سره نیولي مابینځ کې اوکراین خورکی خراب یا په مابینځ کې خو اوکراین یې خراب کړي او دا د روس د امریکا داسې کیسه ده زیاتره کار ایستلي وو اوکراین یې ته کړلې یا داسې وو خو زه بیا پر دواړو تکړه وم لکه افغانستان یوارې مې ده ته کش ورکړي اوس مې هغه ته کش پسې ورکړي بابا ها بابا دې ته کش ورکړه هغه ته کش ورکړه اخر به دې ځان ته څه کوي بنو خو نو دا پکې ستا مجبوره یې باره کش په کش دي نو زر صاحب ستا قربان سم ته خو په دې کیسه باندې خبر یې زما په زرغټي باندې پیسې باندې څه خشمړې دې پر باندې وې یو څه نښه ډېرې وې اندر دې یو زرغټي کې ګور ورته ویل ما ته لکه زرغټي بلا ونیه پرې وخواره سم لاړ ښه پیسې جمع کړه ورته مې ویل مار ونیه که پرې وخواره سم لاړ شي زرغټي چې نور دا پیسې رانکړي اکثر ډېره غټه ده چې دا پیسې د څه نو ولې د نجنې واخیستې بیا دغه بابا به سره واورېدې دا اوس درته څنګه درته ویله ټول عمر یې زه په مابینځ کې ناست او بلکل اوس هم باید ځان مابینځ ته واچي او د جیب خوله خلاص زرغټۍ ولاړې یو خدای د خارج دی خدای
خوار کې چې انډیواله دغسې مخان لاره مکو دلته دوستانو قریبانو لته لیکل خوارې جوړي داود مرزا کاکو زما وروره لته دی ته خارج ته وای مرزا کاکو خو ستا قربان سم و د وخت تللی د وخت څخه پورې و دا اوس خو داسې مخان تللي چې ستا قربان سم لکه زرغټۍ دغه نو ته خپله فکر وکړه چې پهلوانه کا ستا ژړو قربان سم یو خبر مې درته کوله بابک ته مې غوږ ونیسې پخوا خلکو به زیاتره ګردو دا خبره کول ول د صبر درخته په مراد پخېږي دغه صبر ورته وکړه خدای مهربان دی زیاتره وپوهېږي کنه نه سر واستي ټیلر نه ګاډر به د سره ته راواستي خو دغه شي چې نه پرېږدي اوس یې لاس باندې اوس یې پرېږده جنجال مه جوړوه اوس راغلی چای در واخله بابک هم خو ته بیا چې مور خراب و زه بیا دا وایم پیسې پر زرغټي باندې غم یې ستا ته راځي غم یې مات کاکا تا چې پیسې ورکولې په هغه ورځ یې ما ته چې خبر کړې دغه ځای دې پرې سره مې واره کم نیکم زما سره دې یو سلام مشوره وکړه کوم وخت چې پیسې ورکړې وې یوه میاشت وې چیرې سولې دلته راته کښېنستل بابا که دی زما پیسې مال و هغه ته څنګه وربله هغه خو نوم در معلوم دی غم یې واره ټول مال تر هغه وخته پورې چې زرغټۍ د دې خدا دې د دې معاش زور کوم دی بری بیا درد دنیا اخلي بیا و نو زه څه خبرم چې دی به خارج ته ځي او ته بیا بېرته راځې زما سره غواړې که ستا قربان سم ګوره نو ته داسې خبرې کوې اول دا زرغټۍ ستا په مخ کې ونه ویل چې زما پر بابک باندې یو څه پیسې پاتې دي یو تنخوا بیا وکاکا ته څه فکر کوې چې زرغټۍ ولاړې خارج ته پیسې بابک ته پرېښودلې ستا قربان سم زر صاحب دی ضمانت وکړي ول زه در کوم کې نه کړې ده تا د هغې څه ورته دې ورته ویلي چې ما در بیکي نو ما خو نه دې ورته زه در کوم که ما درته ویلي یو خط یو ثبوت یو شی اوس یې پر ثبوت که به ګرد عمر دا یوه خبر به زما دغه اورئ که مني که نه مني یا شرعي مسله ده د مسلمانانو تر مابینځ یو پرېکړه ده یو تړون دی هر هغه کاروبار چې کوئ په مابینځ کې باید ویې چې خطر دی یو شهیدان به یې درې کسه شهیدان که نه یو خط خو به یې زیاتره روپۍ دی پهلوانه کا جنجال به نه کوې زیاتره روپۍ دی په دوو خبرو چې ساده خلاص وم بالکل دغه خط تاریخ وخت بجې پیسې ټوله دسخط یو شاهد به پر یې دا که کال باندې که زر کاله باندې که هفته باندې زیاتره روپۍ دغه ستا ثبوت دي چې شلرې او بس و دونه شاهد یې زه یم چې د ده پر باندې وې دونه دی شاهد چې پر باندې یې وې خو په دا بیا اوس څوک نه دی خبر چې اوس بیرته یې جنې اخیستي دي ورکړي دي وربخښلي دي ضمانت سره کم اخیستی په دې بیا موږ نه یو خبر پهلوانه کا په دې کې زه تر ملامت چې هغه په خدای کې زه پر خوا یم زیاتره روپۍ زه د حق خبره کوم نیکو په دغه ځای کې کوه همدغه بابک سره شپه ورځ زما ناست ولاړ او څنګه ما دغه زما نوس قبلوي چې ما بابک ته ویلي وای چې ته ماته په ضمانت کې یو شی راکړې یو خط راکړې ثبوت ماته راکړه چې سبا ورځ ته زه څه خبر وم چې زرغټۍ به داسې ګرځي وزرونه به کوي په کېږي باندې واله نو داسې دنیا ولاړه که زیاتره روپۍ د خلکو پیسې یوړې زرغټۍ په حواسو نو بابک خو ذمهواره نه دی ضمانت کړی په هغه ورځ ما درته دا ستا کھا ولاړ ما یو څه درته وویل ګوره بابک ستا قربان سم زما غټو تارو به ګوتې نه وای په غټو تارو به ګوتې نه وای زما کار د خوسته لرم بابک ټول عمر ماته دا خبرې کوي زه دا یو کار لرم ستا قربان سم هغه د اوس داسې خبرې ماته خو د ده بیا پسې خبر وې چې نصیحت لري ستا قربان سم بلته راځي ته په دې خبر وې چې هغه ځي یا نو زم په زرغټۍ نوم نو خبر نو کاکا زه اسانه لاره شم خیر خدای به ټوله خیر کړي اسانه لارې دغه د تبا والله ولاړ سي برکی تذکره به جوړه کړي ډېر اسانه لار چې به برق چلیږي هغه دا اوس بایومټریک ته په برق چلیږي کوڅه برقي برېښنایي تذکره بهتر برق ته ولیږي برق کار نه کوي دا بیا نو ستا سره به چارجر د سره یې تذکره او برق ښکاره کوي هر چا ته جنریټر به په رخصه کې ګرځي ښه برقي تذکره به جوړه کړي بیا به پاسپورټ جوړ کړي قرار به د امریکا ویزا پر ولګي امریکا ته تللی دی که کاناډا ته خارج ته تللی دی ولا چې درک معلوم دروسم دیم په کې ناست دی ستا قربان سم ما پر باندې جیب سره څلور پنځه لکه د مصرف کېږي پسې ورڅخه خپلې دېرش جیب در به وصول کېږي $10 دي که افغاني افغاني چې ستا قربان سم خو درې څلور او ستا قربان سم زر سال چې 50 لکه پر باندې لاونیه کمې د دغه ځای څخه وشو نو وای چې دغه دی
ټینګ پښتون دغه ټینګ پښتون هغه په تذکره در اوسه نه لري دی خو دا پوهېږي چې ولاکن در دا ځای وښود یو وخت خو به په لاس راځي یو لاکه درلی دا رقم چې هغه په خارج کې ناست وي ستا د ده د نوم هغې کیسه د ولې وخت ول ستا پور دې پر کارګۍ د کارګه مرګه ولې وخت په دغه کې د کندهار کې چا سلما و په دې کې کوینجي فلمونه هم چلېدل ښه دا نه دوی په هغه شپو کې د پاکستاني فلمونه دا اردو دا هم وچلېدل یو دا نه پاکستان جوړ کړی د اسرائیلو پر ضد باندې د اسرائیلو ظلمونه په فلسطینیانو باندې نو د دې دغه ته وګورئ ښه د اسرائیل او فلسطین د هغه وخته څه وخته دي څه د اسرائیل زه به ولا په تاریخ کې څه کمزور یم په هغه شپو کې چې هغه جوړ شوی و هغه فلم جوړ شوی نو په هغه د اسرائیل ډېر ظلم کوي هغه بدماش یو په اسلام خورول دغه فلم په اخره کې هغه یو فلسطیني ښځې د دا ځای ښخ کړي دي خو ټاک تېر وي نه دلته زموږ ستاسو د ښار یو دغه دا سلطنات کتل دا سانه ډېره بالکل و ډېر غم برده چې احساساتي سو چې هغه یې شهیده کړه برده په هغه سلامات په چوکۍ کې داسې کښېنستې ول خدای به دې د نوشیجان رباط په غاړه په لاس نه کړي راسته هغه اسرائیلي ته نو کوم دی وای بیا په لاس خو دغه ګوره دغه ملک دی اول خو مې زړه ته ونې کوم لیر چې دی ورې پاتې قبول دي کیمپو کې ناسې بندیان زه تر پیږي او دغسې ناسې د باندې نه سره راوتلی انډیواله شاوخوا نه څه کتلی دلته خو انډیواله چې دا ارخواته به ارغنداو تا دا که بابا صاحب تا دا ګل ګلزار و دا شینګیار و انډیواله دا اوبه به وې دا د بابا صاحب میلې خپل وطن خپل وطن خپل وطن ګل اول محمد نجوی وای زما یادی ارغنداو شین کې باغونه سید بابا ولې ته بورزم فکر وکړه دا څنګه فن کې ته ولې نه انډیواله کې په دغه بابا څه زارونه چاودل او بشکل مګر په ما یو شی دی شوس چولاري د زرغټي کار پر صورت کې خلاص کاله ته چولاري په ما پسې زاره چاو چوي کله دی وای د زاره و چاود سره جنس خبره د زاره چاودلو ته ولاړ یا دلته چاودل یا صاحب قربان څنګه ظالم زی داس را باندې ګرانه یاد باندې ګران چې ګران نه وای نو پور دي نور کوي نو هم خو دا دی وخت باندې دا مغزه ورته چې پاس ول بالکل اشه بابا چا بیا وکړي چې بارب چې پهلوانه کام هغه ورځ ولې یو غټه په شا وشه او چېرې شان وروتلی و چې بوټ کړي و څه کساوه دی خو د بوټ ټال بوټ د ټال لري او د بخاري د پاره ګوره په پټو کې دونه نه کې اخیستي یاش نش شان ولش لا مالانو کې شي ودش او بس دې هغه بابا کستا قربان زم دغه تلباري روانو ځاته موږ په کوټ کې دغه چمن یو نیک سره سم کړی او مالان مې سره بس نو شګول اواز ځای مې جوړ کړی یو دغه قدر چمن یو بابا کله کله دا کوټه ما به شک بالا مې شاو خواندواله دا چمن ورته کښې شو دا دې چې یادی دا رقم هغه زینتي شان نه دی هغه جاروګانې بونی چې شي هغه شنه شان مې تر ولټلو او دا مې وسره دا کړم هغه دا دیوال زم پر ګرځولې دي هغه استاد دې سره چې را غټېږي دا شو شنګیا او تکي نو په دا خاطر باندې دی و یاد دې دې هم نو دې پیدا یو څه په پیدا پیږي ځاتر ته ودا وروره پیدا پیدا دی په څو بجې وې ساتي وکتي یا وخت دې وخت و پیدا خو نو د چیش پیدا د پښتنه کې دغه چې یو بنډي کې بانجان کې یو رومي کې چیش کې د ټول زینتي شان دي زینتي شان دا په ژبه اردو تا شودار شان دي شو د دا داس دي ګور دغه شپو کې په ګرد وطن کې ځوانان راولاړېږي یا د دولت په مرسته یا په خپله مرسته پر دغه دشتو باندې یا د ښاري کمربندو باندې نالان یږدي بس خور ډېر پیسې په مصرفېږي
والله دغه نه لا نږدې چې وطن ګل و ګلزار شي تر دغه لا وطن شین شي نو باره چې وایي پسرلی سي مثلا ادا تغییر شي په دوبي کې مثلا درخته ده چې غټ سي خوښه مې د هر څه شنهګي مې خوښه ده زیاتره روپۍ دي خو سړی غواړي اوبه غواړي روزله غواړي اوس د نستۍ په اوبو کې زیاتره روپۍ دي خلک په ځان پرې حیران دي دوی بیا دلته دا نالان درختې ته نو څوک فلټر اوبه وراسي چې ته د نستۍ په اوبه خو د خدای تر آباد اوبه لرو قربان سم ګوره لاګو ماما ته داسې خبرې کوي چې ګرسره د عقل یرمنې او چې ځای پهلوانه که چې هم ستا قربان سم ته چې یو کار کوي یو نیالګی ږدې نو بیا خو په سمر هم رسوي نو لا پر دغه ځای باندې ږدې و د خدای په امان درڅخه ولاړ زه جاسم قرباني سم د کور د بغور وځي د باندې که څنګه وځي هر سړی مسؤلیت لري ګوره ما خبرې ته غوږ ونیسه ښه په دا پیاده رو کې ما لیدلي دي وروره موټرګاټ باسکل رخشا زرنج دا روان دي په ویې ماته یې زیاتره روپۍ دي ایوان یې لکړی دي په خورې پسې وای زرنج پر پیاده رو روان نو پیاده رو 1 متر پیاده رو دی دا 3 متر زرنج دا څه زیاتره روپۍ دي لیدلي مې دي خو باندې باندې یو خبره وچ یا په ثبوت یې درته رسوم کاکا هغه ورته دکان ته دا کارنامه ورته کوله لیلا جلا خبر د پیاده ما چوپ خو غاټي ورور هغه نور پورته کی دا زرنج دا دکانداران ته مال وړي زیاتره روپۍ دي هغه ورته په دا نه یو وخت ماته کې ما شو ست کې درپ خلاص دی په خوشاله سره پر کوم ځای باندې دغه جاده کې تاسو ته کتنه څه کې دا خوشاله دی شو تاسو ته کتنه یا نو ما ورم نکړی وای نو خود په یا رسول الله غواړي لالو ماما چې دا اوس د روغور یا پام دا د سونی ټینک ستا خبره پر ځای ستا خبره پر ځای دا شدي خلک وزر سات هغه مو چای راواچو خلک در خپل ګټه پرې د خپل جیب پرې ولاکه تا پستوګ ویني تا د سترګو لاندې کې تا قربان سم په دا ونی الګي باندې څو پیسې کول سړي او بالکل څو شي بابا کا او وای صاحب سره کوو دا یو الګي چې شو سوي دي په دونه نه کې کڅوڼه کې پلاستیکي کڅوڼه کې اول دا راغټ سوي دي خواري پکشل سوي د خاورې او در انبار او در پوجو در ارسه پر دا چې زموږ قدر راپور سوي دي بیا دا دولت اول خو ستا قربان سم ګور پر موږ ته پر اړه و باندې چې ځان دې ملک بولي یو نیالګي بالکل وام دا خو ټول پیسې دې پنځو سوالي به ستا قربان سم دا سلام علی یا لو ماما بیا وای دا شول سیدي و بارب صفات سي دا ولي پاتس الیت واري زتر په دې باندې څه کولای شي نه سم کولای بابا کې نس کولای دا بل نس کولای چې دلته دا یو ګلاس وبچ وبچ واخلا ولدا چې وچلې خو به دا څه اساس ولري دا یو ګلاس را واخلي الته په سور واچي الوانه کا ستا قربان سم سار به وګټ بد د صدر واچوم سار زخاري ته زم جتره ما شام لازم چې ما شام لازم نلګي ماتي نو دغه ماته کوم جتره پیدا ورسېده بابا په دا نلګي باندې شاوخوا یو دغه اساس زخاري ته نظم کار بنه کوم نه دته به زم لنګم ایال وساتم جتره کنه نلګي وساتم نو خدای یو ګرد ورځ کار نه وړي باندې شاوخوا شي پر او څر خو در هغه ساعت چې دای سره کی باندې خلک امرته ګوري دا ساده ګوري بابا کته ما شاو خاور ته ګوري لکه فلسطین یا ټول بارو بیا نور باس او بابا کنن خاص ټوکی هغه وخت ولې سړی وو په بازار کې دا غماش دوا او دا پودر او د کیک باره ولا د کیک د پخوا خو دا کیک دا ډیر وی او غزل لا پرویل کې دلیل کیک دوا د کیک دوا دا یو دغه سړی بارو رغلی ول دا څنګه استعمالېږي اسخانه کوم باره د څه کیک څنګه قرار ول تخنو دا وی تخنو پستر کې دا ورو پستر کې خپل کې هغه وخاندي وخاندي باره دا داسې بابا که نو د رانیولې و دا شان شه زار دي که دا پوډر دا رانیولې وړې وه کار یې نه و کړی باره یې بیرته ورته راوړله دا خو کار نه وکړي تا څنګه استعمال کول ما داسې دیوالو بغلو ته ورته توی کړه ول یا داسې نه کېږي ول چې ودې نیول لګید خاشه به راواخې وبې تخنې یا به مسخره ورته وکړې چې ویې خاندي بیا به په خولو کې دا بيدي لکه یې باره یې وایي دا دی وایي چې نیالګی دې کښېږدوي باره بونو داسې د غفرات سره سیمې خاردار یا بوټو ناسې کار ته ناسې فعالیت نه کوي فعالیت نه یې یو خو ته ګرد عمر له کاغذ موږ دغه څه یو غریب و د هغه رکابوچ هغه ستاسو کریم خو ویلی ول دغه ولس باید د ترافیکي اشارو نظافت مراعات نظافت وخت یې ورته ویلې ول دا لاریون به در څه وخته دوام لري ول دا ناورین به در
نو د یو نظافت داسې بیا وایي خبره مې دا کوله چې بانې جوړي خلک بانې جوړي او بل دا نیالګي ایښول درخت ایښول دا هغه څه ورته وایي صدقه جاریه ده. بالکل بالکل. څوک یو نیالګی ایږدي یو درخت ایږدي هغه مثلا غټه سي که مسافر راشي تر سایې لاندې دمه کوي که میوهداره ونه وي نو هغه د میوه یې خلکو ته فایده رسي که نور هېڅ نه وي د هوا دا صافوي پخوا خو ګوره دا موټرانو دا زرنجانو دا کارخانې دا وسایل دونه نه وه نو هوا به ډېره پاکه وه. اوس وخت کې هر څه ستا په ښار کې نو هوا یې ډېره ککړه کړې د دې دپاره باید هم په ښار کې هم پاک اطراف خو لا هغه دي باغونه دي پالیزونه دي خو بیا هم هلته چې خالي ځای باید کښېښول هغه باغوان لري هغه اوبه لري هغه هر څه لري کاکا خبره واوره باغوان اوبه ترازم هغه ځای ته چې وا چې باغوان لري هغه دي په دا ساراو کې به خلکو دا درختې ایښي وي هغه دې غټې غټې سي بیا نورې کښېږدي هغه بوټي دي بهر راځي په دا ښار کې خرڅېږي که نه دا یې څونه فایده ده. بل پات شو د ښار خبر په ښار کې هم هر سړی چې مثلا دکاندار دی د دوکانو مخ ته چې یو نیالګي دا یو نیالګي ساتنه چې هر رقم سي به یې کولی شي چې بیخي فکر کوي هم یې کولی شي ولې دا نیالګي دونه دغه نه غواړي ګډوه اوبه به غواړي نه پروړ غواړي بابا که نه ورور ته دې ویل څه کنجاره اوبه مثلا دی په دوکان کې ناست دی یو دی دي اته یې شاګردان دي شپېته یې پسکشنیان دي دا ټول ټلیفونان رانیولی شي مګر یو نیالګی بیا دی نیسي خبره ده. نو بله خبره بیا دا ده چې دا نیالګیان هر کال ایښول کېږي دا لو ماما هم سی وایي چې هر کال په زرو دا نه ایښول کېږي ښه مثلا راووځي ښاروال و بل و بل و بل دا مثلا ځوانان دا عکسونه واخیستل شي چې دا نیالګي مو کښېښول مصرف وسي پیسې به ضایع شي بیا د هغه نظارت بیا نشته سر نه به ګرځي خبره دا ده چې باید نظارت چې وسي دوکاندار ستا مخ ته هم دا نیالګی کښېښوي دا به تا اړه لري نو دوکاندار به دا نه کوي چې مازدیګر زیاته روپۍ دې راوړه لکه دې صابون و د هغه نیالګي ته ناست د صابون اوبه وراچوم هغه نیالګی نن شنې سبا بالا کړوب دی بله ورځ بیا د غوړو لوښ اوبه پسې د لوښ اوبه پسې دا ما په دغه جده سترګو زیاتره لیدلي چې دا خبره تا ته کوم چې پهلوانه که په دغه جاده کې زما دوکان و زما همسایګان دغه مستریانو زیاتره روپۍ دغسې بیا د صابونه اوبه وراچولې یوه ورځ به شینو بله ورځ به خوارکۍ بله ورځ بیا وکسي ول دا په در نه خوري کېږي هلکه راوړی نو کې اوبه خټې دا ځای ډک کړي نو خو تا به ورته ویلي وای لالو ماما همدی به چا چاته وایي دا یې ورسره زه په غاړه کې ولوېدم زیاتره زما ته به خواري پاتې صاحب ته چې ګورې یو څو کسانو ته دا خبره وکړې هغه بیا سبا دغه خبره دلته په خپل دماغ کې ساتي بیا سبا زر صاحب ته کوي زر صاحب بیا ولاړېږي سبا ما ته کوي پسې هغه دا سلسله روانې د خو برکات داسې دی ستا خبره هم سي خبره دا داسې ده د هغه فردي یو چا ته ویل فرد یو فرد ته وایي دا دونه تاثیر لري بالکل د هر شي دپاره ګوره یو نظام یو سیستم راځي دا موږ چې وایي چې زموږ نظام خراب شو یا مثلا یو سیستم دا نظام مختلف کار وړي نظام دا معنا چې مثلا اوس دولت دی دولت راشي دپاره یو پلان لري هغه د یو پلان مطابق مخته ځي بیا خلکو ته وایي د دولت خبره به هېڅوک ماتولی چې ورته ووایي چې کاکا لکه څنګه چې د سر صاحب و چې دا نیالګی دا په تار لري دا به خبره ما دا خبره بیا نظارت مثلا خپله بیا د مثلا ښاروالي ده یا مثلا بل دغه بل ریاست دی ده چاپېریال ساتنې و سرسبزي دا دی که سرسبزي دا دی دا خپل کسانو ته هم دغه چې راځي بیا د دوکاندار څخه پوښتنه کوي د کوروالا څخه ولې وچ شو نه نو بیا دا دغسې پاتې کېږي او ته کې یوه ورځ به راشي دښتو کې چې ایښول کېږي په دښتو کې چې ماته دښتونه دي هغه نو بیا وینې دولت بیا د هغه مرکباتو نظارت باید خبره ده خلک ورته ودرېږي ستا ښاروالي ډېر کسان ته په دغه کې هره ورځ دا ټانکرانې د اوبو ډک کړي ده هغه بیا د اوبو پورې اړه لري ما هم دغسې خبره غوښته چې پهلوانه کم زه ولاکه داسې ظالم یم نه داسې هغه یم چې ما دې شنګیان نه یې خوښ یا زما دې شین لوی بوټي نه یې خوښ و دغه شیان مې زیاتره په دغه سترګو لیدلي دي هغه ستا قربان سم ته د خامه بده ورسه ما چې دا خبره تا ته وکړله دا ستا د خبرې په مطابق مې درته وکړله په دې خاطر چې ته وابه نیالګی یې وکښي زه دا استقال ته ووځم ابله که ته په کیسه کې نسې زه یم په کیسه کې نسم بل یم په کیسه کې نسې انډیواله باره خو نو یو خېږي هغه بل راځي مالونه ورېله کوي په خدای دغه سرو ګلګلابو ته مالونه ولاړ دي د ابزي او پسونه
دا سرو سرو ګلګلاب ته دغسې یې خوري د پاڼو سره یې خوري نو تا نو تاسو نور ته وایئ چې دا ګلګلاب یا ګل خو پخوا بل چا خوړی چې ورته اوبه نیوي تاسې ولې خوري نو خو دغه مالک یې خپل هغه شی ښه د مالک یې خپل هغه راکوي بیا نو بیا نو دا داسې کېږي ستا قربان سم چې اوس مثال زه نیالګی کار یا اوبه نه ورکوم یا نکې نکې خارب شو را شوم بندوه مې و دا خو ته باید ما ته ووایې چې پهلوانه کاوه همدا چې سبا غټ شي ستا د کور مخ ته ولاړ دي ښه خوند کړي یا د بابا خبره سبا مسافر راشي در سایې لاندې ناست چې ورته درته وکړي چې الله پاک دې خیر ورکړي ملاک خبره خلاص ستا دپاره هر څه پهلوانه کار اوس راشي ګوره زما لیدا زموږ باغ خو لیدل دي بابا کا باغچه نه وه کوچنۍ کم یو کوچنۍ باغچه اواز چلو د پایکلي هم ځکه نه وه انارو راشه آفرین و چې ورلو چې څکم په انار نه و بابا که خو تازه نه نو د داسې باغچه و باغونه دوه نه کالونه الان وستا قربان سم تازه پر اصولو نه ورغلې بابا کې ته مې وویل نو اوس وای چې پر اصولو هغه ته نه وروستلو نه هغه د ته نیالګي نه ښکاره کول نه انار خو یې نه در ښکاره کول قربان سم ګوره توتان په هغه شپو کې تازه سره ایښي وه سږ کال د خیره سره بیا توت در سره خورم ښه او یو عجبه ځای مې جوړ کړی دی مشک الله دې مسنه جن ساتي ولالو ماما د جیب لابه د خیر سره د بابا مګر و د ده ذاتې چې ورځې میوې به د ښاره در سره وړې یا بابا بیا بیخي د سړي رنګ وربدی قربان سم ته عجب خبرې کوي هغه ما زر غټه ته دا خبرې کولې چې ما وایي چې هغه د ظالم ځای چې به د هغې درک ته ودرېدی ګډو ټول بنا یې ډاکې وه انډیوالان ورسره وه کیسه به وه قربان سم اوس دغه انار چې دی دا چاودلی موږ څه شو وخورو هغه د پیسو دی هغه د خوراک دی و بشک ما به اجاره کړې وه انډیواله نو سبا د اجاره دا موږ ته چې مسلمانانو داسې خو نه کېږي چې ته باغچه پر یو چا باندې اجاره کې بالا ورته یا خو د اجاره چې کې خو خلک بیا څو درښت راوړي خوراک دپاره یې راوګرځوي. زما د کریوان ته نه دی نفس پرېږدې بابا د ده زه یو کیسه درته داسې کوم کیسې دي خبر را په یاد شو و ولې اوس سپین ږیري لرې ستا د بشر یو نیالګی ایښوی ښه پخوا په زمانه کې و نو یو باچا تېرېدی باره ورته ودرېدی کاروان یې ورته ودرېدی ول ته په نیالګي څه کوې و دی چې سایې و میوې ته رسېږي ستا به کار وختي به دا کار خلاص باره یې ویل دا زه ځان ته نه ایږدم دا زه خپلو لمسیانو ته ایږدم چې هغه استفاده ځینې وکړي هغه بیا دوه راته وکړي هغه په خوشحاله سي په وساتي ګټه هغه یوسي هو. بشک ولبار دا باچا ته دا خبرې ډېر خوند وکړي نو یې په جیب لاس چخ کړي د هغه وخت یو څو دینار او پیسې هر شی چې هغه یې ورکړي نو په یې سپین ږیري څه ورته ویل ول د خلکو درختي په کال کې یو وارې میوه کوي ما دا د دوه واره وکړل یعنې تام رالی ده و اوس دې نغدې راکړلې د دغه نال په خاطر او دا چې خپل ثمر ته ورسېږي بیا خپله میوه بیا دوه وارې پسې وګوره بشک نو خلک چې نال یږدي شل کاله بعد ته سوچ وي 50 کاله وروسته ته حساب کوي بشک دا یا زموږ دا یو نیم خلک تلواریان دي موږ خلک هو بالکل نیالګی مې کښېښو سبا ته باید بیا سیب په زړېږي و بد را ټکې وم دا خو ډېر وم شینګیا د ښه خوند کوي انډیوال دا یو شینګیا نه ده خو ستا خبره پر ځای ده خو ما تا ته وویل چې دغه شی غواړې نو بالکل روزر دغه حفاظت دی که چیز دی چای درواچي که شیدې خبرې دي خورا راځي چای دغه خورا مې دی داسې خبرې دا زر صاحب کونو دا ډېر وخت ګلان نه و دغه دی استاد زر دی څه دغه وکړو چې دا ته چیرې په شاخته سا جلال راوړي بس مور دې ماړولی دی موټ بیړولی دي مطلب مخکې پر دا اوس پخوا په دریشي کې راتلم یا په دریشي کې پخوا خو نو بیا بله کم کیسې څه رقم کیسې خو دا څه نو کوي وای په ځوانۍ ګوته وای زه تر وپېژې دا جامه دې خورا سره غواړه دا غاو پېژې دا چې وای ته خو نو سر نقلات څه کار صاحب خو چې ما لیدلی وو هغه که د تاریخ نن مې ولید رښتیا هم اول خو دغه دا ژړې تور ته وګوره څومره ښه خوند کوي توبه توبه دا تشویق دی دا تشویق دی په صحیح معنا ښایسته تشویق کال سره نن داسې خوند راکړي ګوره د دې خوند نه بجېږي نو خپله بلا ښه پرېږدي چټ پټ وګرځېدې که یو چا ته وایي چې دا ژبه دې خرولې ډېر ښه خوند یې سره وکړي په ماخوذه شولې بالکل ګناهکاره شولې او که دې یو چا ته وویل چې پرېږده دې ښه خوند یې سره وکړي په دې کې ته ورسره په ثواب کې ورسره زیاتره کال اوسېږي سره لاړو ماما دونه خوند د دې خبرې زه موافق یم دونه خوند یې راکړی مننه. بس نو دا ستویل دغه دیم دا زه بیا یو خبره بیا زه ذکر کوم څه وایي زر صاحب زه
ما خدا د اوس خدای پاک توفیق راکړي بخیر الله دې نور ژر مې پرېښود دا تقریبا اووه اتمه میاشت ده چې لاس مې نه دی په والي لا ډېر وخت ماشاءالله یعنې دا د اوس بله روژه سبا او بېګا بله روژه ده ما د هغه بل کوچني اختر راهیسې تقریبا لاس نه دی په والي نو ډېر وخت یې کېږي خدای دې توفیق پر راکړي نور خلک که ږیره پرېږدي ښه خبره ده که هغه چې پرې ایښي دي هغو ښه کړي دي یو شی د بل اضافه کې نظافت یې امانت سپال یې وساتي نو نظافت خو ګرځي کې د ایمان جز دی نو او همدغه ږیره دا بیا بیخي ږیره کوي که ږیرې د بدن جامې یعنې په اسلام کې چې دغه مثلا ځینې شیان راغلي مثلا ږیره د دا سنت ده یعنې نو چې سنت ته سنت موقت ده دغه پاکي هم د هغو سنت موقت و هم ږیره بیخي سړی بره داسې بل رقم په ایسي ډېر کسان دا رقم لکه دا وایي چې مثلا ږیرې خو ډېر بیا نسوار پکښې باندې پروت پکښې باندې یا نظافت یې نه مراعت د هغو دپاره دا پکار ده چې هم د ځان هم د صفایي اوسه ښه خواپاکې وساتي و هم ګوره بابا که موږ تس تا بله نه یادوم دا ځوانان هم د سر دپاره 200 رقمه په اصطلاح باندې شامپو یو تیل کریمان شان رانیسي د مخ دپاره د هغسې دا لالو ماما نه وینې و هم د دوبۍ سره رنګ راغواړي نو دا د ګر سړي کې نظافت چې دی ښه دی کې دا ما ټول کله ژري که د کار بالکل بالکل نظافت د ایمان جز دا دی دا پهلوانه کله خبره پهلوانه کا خو نو ډېر تو ګوره څنګه د دې پاک اوس ګرځي داسې غاړه اوس چې د زه خبر کومه برګه کېدای شي د خوا آباده شي ته ولې څه وایې خوا آباده نه شي د چا د پهلوانه یا خدای دې داسې ورځ نه راوړي و هم داسې د دغه چمونه ځینې کېږي څنګه باره اوس ونه چې زړه مې ځوان داسې د ځوانانو چمونه کوي وا خو دې ته نو د ده اوس هغه یوه ولوېشت له ستوڼو ته وګوره چې ده خامک کړي دي غاړې ته وګوره هغه د 4 متره غاړه هم که اوس درته وایم څه درته وایم که اوس درته وایم دا شعر دی داسې راته وایه سوه د جمعې په شپه باندې در روان یا خبره بله ده بس لږ زما سره خلاص شو کوزدا لږ شي بل نه سره پسې د بابکه ستا قربان سره هر سره برابر شوی دی مخکې مو دوې وې اوازه نه مه ګډه بابا در یوه دوې ښځې در دوو درې ښځې در درو بیا څلور پسې ښځې ستا قربان پالنه یې بیا اخیستی نه د ترمنځ بیا انصاف څوک کوي عدل یې بیا تر هغه لا ښه دی نو زه یې خپله کوم او دا هېڅ کار خو نو نه دی داسې مراته ګوره زر ساعت یا داسې خو نه درته ګوره دا ستا لنګوټي و غاړې ته چې زه ګورم ارادي دي خورا خرابې رامال زر صاحب ساجره جاسم زه چې دا د خبرې ته ګورم کې بابته دروازه نه وټکوه زه به ستا مېلمه یم دا بیا درته وایم دا سړي به لازم بابا کې بابته دروازه نه وټکوي زړې چیرې زه مسؤل یم او دا کیسې ماته زیاته روپۍ او تا ودونه را دونه شناخت دغه څه د کوم کښې د پاره چې ته خبر یې وایي کوم طبیب دی چې پور راغلی دي او ښه بره دغه د زیاته روپۍ یا ښکار ته خو دی وایي کوم طبیب دی چې باندې ورغلی طبیب هغه دی چې طبیب هغه دی چې پر راغلي نو سر خلاص د ده ټول کارونه ما ته ټول په دا متلو په دې شیرو په دې لنډیو په دې کاکړیو هر کې دی ګرد عمر سرچپه نو ته باید داسې ونه کړې چې بس دم هغه ته ودرېږې چې بس دغه لاره ولې ستا متلونه خو هر څوک وایي دغه ما باید هغسې وایي سرچپه یې درته وویل درته روپۍ یو سر چې پخلی خلک معلوموي چې ته اوس سر به خلاصېږي ښکار ته بیا ولې وې خپله فکر وکړه وروره پر هغه اوسۍ چې مو ټک وکړي دا خو هم څه شي راوړل دغه ایلې مه راوړه داسې شی به د دې د هغې سکار روسي کړي هغه هم وچه دغه زموږ ملا و زیاته روپۍ دا به موږ ملا وکړو ستا قربان سم هغه خو موسیقي خو نو ولاړه ده ایلې هم په اواز شوې هغه زه دی را روان وو دغه د اوبو پر غاړه باندې دغه هلته پرته وه داسې مچه شوې خپل یې ځانه چاودلې هغه ته وویل پهلوان کار پورته که دغسې پورته که مال راځه کار مو خراب نه دغسې ولاړ نه شو کار مو خراب نه شي سویان یو دا شی مو ویشته زه ته روپۍ دی چې ښکاره ته به شی دی یاره خوښ مې دی پسې مانا مې خوښ دی ښکار خو دې خوښ دی خو اول موږ په دې باندې خبرې وکړلې ښکار داسې نه دی چې والا چې روز یې والا دغه ورته کاش یې ورته کاش یې کوي نو څه شپه کوي نو ورته ګورې به ورته ګورې به خلکو چې ښکار کوي او په دې خاطر چې ډېر به وږي وو مجبور د مجبورۍ څخه اوس خو د شوقه خلک دی خو خپله لای دا هغه چوک موټر یې نه دی بالکل چورس
دوی ټپنی ورسره اچوي بیا داسې نه چې کار راته موټر کوي. مو تاسو یو ځای درولې وي راخات چې کار وخت را بریکه کار نه کوي بریکه نه سمیر ډیر عمر موټر دې زیاتره پیجه نو هغه نو دی د اوسۍ سره زغلی نو خو دې بریکې کار پرېږدي بابا. درګټي سره بغیر نو ګټکا ور سره وځاتره هغه په خوانې جیپ نه دی د پنځوي پر لین بدل دا وایي دوه په دا باندې ټوټه ناس د میټګار په بتی والا سمټه چیر خرڅې په ستاسو باندې باندې سبا خیر زاید شنه په وسپنه خرڅ کې باندې په دې نه ته ټاټه ورول کوم زیاتره په دې ځړکیږي هم دا کومه دا کوم د شیو د توشه د ځواني شي جوب می دیغه پر سپنځر ایسور مګر نه مزل غټل ماری ورته جوړه بغل ماری کې وتره و دا هم سي وچه یادګار لاندې یک زادي کار متلونه و کاکړی و لنډی خیز دا جو زمزمه زده د کې نه دي زده زمزمه خیز د دی خدای بیا دار کم دی دی بیا هر شی په خپل وخت باندې کوي ته خو نو ارچش وختي د خوز د خبرو وخت د مطلو وخت د خبرو او دا صاحب د کاکړی پر کاکړی بیا دي که نه بدی سونی جوړی کړی یا پیدا کړی ستا کړي خو زه نه جوړوم بابا که دا خو د سوو کلو سره روان دا نیم خلک وستا یو نیم پاک نه وی خو نو بار شراب هغه خراب کړی سره دا غزړو خواندل او دا لکه مستو ته جلس خاور واچي سر لړې نو برکه خړیس نو کاکړي اوس خړکړي دي دا نو او جوړ زړی چې وی زړی یاد به دي سودانیا تیرا تو امر مولا دا زودا ځان کړی دا غزما استاد صدری ته دا نشک یو رقم نو پر دغه باندې کاکړي ویل دی وای موږ د دواړو صدری توري چې غلط مونږ کې بوري وسوي هغه دا خو ورته وي موږ یو درسو کډواړي د پیسې دی کو جاړ نشک وکړ دا سماجره چا دا جواب لري وجل دی و نو بس پلا چې دا نه ترته و نه نه خو دا غوا دا نه ایزدا و چې ترته و هغه څنګه اکسل شنداکسن پټه پټه شنداکسن پټه چمن چې ویوړې پټاټه دا نو څه ده بابا وای د مټر په سر کې دوړه یو شرجان سلوري وړونه واه دا وای د مټر په سر کې کراسته انا یې غلاوس کراس غاسته دا وټوټي چې بلانو شي ول چې پانسي ته خېجوي شیرخان سیګریټ ولګاوي دغه سه ماست چړې فکر وکړه ولګي چاور ور سره وو هغه بیړی ولګي نو بابا کا هغه کړي دی هغه په غاړه کې رسۍ راچول شیرخان بیا چې و بابا که شیرخان بیا دغه د لوی افغانستان د ژوب د سیمې وو نو د انګریز سره خورا ډېر جنګونه کړي دي بیا هغو په دار کې بیا هندوستان فلم پر جوړ کړی دی شیرخان دی که پالیا خان دی پالیا خان او شیرخان دی او بل دغه مثلا د خپل وخت ځینې دغه دي مبارزین و نو دغه پر شیرخان جوړ کړی دی چې پانسي ته خېجاوي شیرخان سیګریټ ولګاوي انګریز سره جادي جات کړی او بالکل کوئی زول باز کل بھی چلاتا ہے مزگر کوڑتا جاتا ہے واو په اردو کا کړی دی ته فکر وکړه چې شانت دا کما خای ټوټه موټه زته روپې نه وي د پیتی پر باسکل سپوره شواس پر مان نه هغه بیا څنګه ورکړ د کلا د شات تیریږي کا شکه کرت راتس د اخره تیریږي بیا راتس دا باندې ککړی دا به هغه ککړی دي چې ردی په کاپیا نه لري ککړی دي ردی په کاپیا نه لري مثلا وای د ماجت لاري نو دي ګول غټ پر توک تاوان دي ځان نسیو دا بیا هغه ردی په کاپیا نه لري دا هغه تر پاس هغه نو خو بیا غدي وای تور شپه د تور خونه شین خالی نه د معلومه تور شپه به خدای رونه کی شین خالی به خدای پیدا کی بیا دا نه او ما لنډي ویلې ګل په غمرا ولړل ګل په غمرا ولړل وینه هغه بل بیا څنګه د ورمال لنډي ویلې مور بیرنی را پخول شادي بیرنی ول به قانون کار دی وکي چې کله لاس دی پورته نه کی فکر وکړه هغه سمال دا یو داناستا ته د سمال شوروي که څنګه ولته چې نوې د یاري سمال شوروي دی به دا خو پر راځخ ول زه خو نوم د یاري د سمال می بعد وشوروي هغه دغه ساده ولې وخت یو سړی داسې ولې ساده دغه داسې یو شنه لیدلی عبارت څوک نه چې تاسو راوي کوي ایو بالا بس دغه سعودي دې سعودي بس او کښنه را کړل چې راته پورته سعودي بار خلکو په غیر چک سپه پوجو کې کښنه دا سخت غشتل او دا څنګه زړه دی وکړ زړه پیړې دا
د دقت چا زه چا ورو لاس یې شوی ولې دا ما باد شو پیدا یې وکړه پیدا یې وکړه دا اوس بیا دا کیسه شروع ده په کوم ځای کې ساعت کوښنې ولوېدلې کوم ځای کې ساعت کوښنې ولوېدلې دا شټنګ لاندې ورته دا هر چا کول د چا خوله اخو دا برمی دي دا غټي غټي برمی دي او دا راو تمر دا په پکتیا کې کوښنې ولوېدلې و زیاتره په هلمند کې ولوېدلې و هلمند کې ګای په زابل کې کندهار کې دا خو دا غټ چا پیسې او به دا خو معلوم څه معلوم دي چې دي معلوم زه وایم وختاري حکومت میران تو بیا خلک خپل دا فکر کاکا زده د درو برما وام څلور له کویندار راوړم خو یو خو په پر کښې دم سر خدای به خیر خدای پاک انصاف ورکړي ډېر وخت مې غزل نه دا اورېدلی دا ګوره ما غوښتنه وکړه دم غوښتنه ما غزله به نن زما نماینده لالو ماما دی وایي نو خواجه کاکړي وویل غاړه یا غزله هم وایي ځینې وخت یې دي هغه د راډیو والا پرچم بابک هغه د راډیو والا پرچم په مینه اورو واورې ما خو اورېدلي وو چې لالو ماما ښه غزل وایي الله مرام بس دا دې بیا جلا چانس نه خو بیا زموږ دپاره په ژوندۍ بڼه بابا خدا شي دې زیاتره روپۍ دې بس وخت پر چیرېږي اوس کرار دغه ناټ ماتېږي نو پر تا به ژغ کوي زیاتره پر ما به ژغ کوي پر زر صاحب به ژغ کوي بالا بیا سره زمزمه کوو چای به خپله کوي کارونه به په موږ مشر دی بالا چې دی وکم کوي زیاتره مر پر سر بستر په بل دغه دلوان جنا مزانے لڑے گلچنے ماشبیرے دلوان جنا مزانے لڑے گلچنے ماشبیرے یوان کنو قدم راوا للا وانجنے نازلیرے سرزنقدار بالشكل سيفي عجب شرنگا دد فايدة في دن ذاك جام دوا مستي دريني لوانجيني دن ذاك جام دوا مستي دريني لوانجيني तेरे बाखुदार दे सरहना सा कप सुर्खी दे नंगहार सा कप सुर्खी दे नंगहार सा दफ्ता दफ्ता गोला गाटो समाज बिने लवंगी लरे गुलशने माजबीरे It's on the tuna, no more
दिलवांगी ना मिलदाने लड़े